درمان صاحب خو چې کوم خبرې وکړلې چې یاره په دې اسلامي جمعیت طلبا کې زما دا 10م پروګرام دی په دې میاشت کې نو که خیر د ربي که دا حافظ نعیم صاحب دې پیرا دا خپل وخت یې پوره کړم د دې امکان دی چې دی جوړ شي امین په ما یې ټاک وکړو نو چې خپل بدل ترې واخلم که نه څنګه اشرف شاه خو هر چیز په کیسو والا باندې مې دغه کې هغه مې راوسوي یو ځای کې پروګرام کوو بس وي یاره یو سړی راپاڅېده وي د هغه وخت یو څو زړې چاربیتې یادې کې وي چې هغه ووایي چې هغه شروع کړي یاره بس په دې کې ورو ورو خلک پاڅېده ما هغه ملګري ته وایي چې لکه دا خلک خو پاڅېده وي یو راپسې راغی چې لکه تاسو داسې نوي نه درځي چې دا تاسو څه وایئ ما چې دغه څه چې خدای انتباه که دا خو لیونی دی تاسو ده په خوله باندې لګیایي که نه زه ته وایم چې دربان ته به دا کوزه وړو به ورته بیا ووایه چې په ده به لوی اختر شه بیا به یې دوباره ما چې دا خو تا ماشومانو چې دي دغه څو شعرونه په پښتنه مینه باندې چې په اسمان کې چې وریځو ورکړې غاړې په اسمان کې چې وریځو ورکړې غاړې باران کېږي ته اوس چېرته کړین غاړې په اسمان کې چې وریځو ورکړې غاړې باران کېږي ته اوس چېرته کړین غاړې د سوکړې هغې سپېرو دوړو کې نتلې چې موسم د یارانې شو نو ته لاړې مننه چې د سوکړې هغې سپېرو دوړو کې نتلې چې موسم د یارانې شو نو ته لاړې او په تلو تلو کې دا یوه خبره واوره اوس خو خاندې خو زړګي بیا به جاړې او چې باران د خپل دیدن دې پې کات کړې د زړه للمې مې پرتې دي ځکه شاړې او یخ باران د ژمي شپه اور ته ناسته زه دې خوا کې یم او تره نور څه غواړې او دغه څو شعرونه نور هم چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یار حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی د خپل وطن د غرونو حال خو راته ووایه لږ چې تاتره څنګه سپین سر څنګه ایلم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی مننه چې خپله روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړي مړه په کم دلیل یو شان زما ستا غم څنګه دی او سیرې ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړ او تر سم څنګه دی او دغه څو شعرونه نوي درمان صاحب چې تیر شوي کال راته په ښه سترګه کتلي نه دي په نوي کال مې ځکه دا ځل څه لیکلي نه دي او داسې سپرلی داسې اختر او داسې کال به نه وي د غم په ټال باندې چې موږ پکې ځانګلي نه دي مننه چې داسې سپرلی داسې اختر او داسې کال به نه وي د غم په ټال باندې چې موږ پکې ځانګلي نه دي او ستا د خاطره په ما ګرانو لیوني او تران ستا د خاطره په ما ګرانو لیوني او تره د سوات نختر مې د ښکلا په مخ ستایلي نه دي اړه خدای ورک په دې ډایس باندې د اسلامي جمعیت طلبا دا دغه لګېدلی ده دغه شعرونه راباندې مو نه نه هغه په دې پروګرام کومه ما هم دې سړیا مړه دغه نه وم مړه ته تاپسې مو وارئ کې څوک په سبب دا ورکوي او بس دغه څو شعرونه په پښتنه مینه باندې چې الله خبر چې څوک څه دپاره ته راته بېګا خو ټوله شپه څوک په دې لاره ته راته څه ویره خطره خو یې ضرور زړه کې پرته وه څه ډېر په خاموشۍ او په کلاره ته راته
او په لاس کې چا جام د میو هم لیدلی نو ساقي له به مې خپل طبې خماره ته راته او دغه دوه شعرونه وختي انورخیال په یو شعر کې ذکر وکړه چې په سیګرټ سره په مشغوله باندې شپه تېره شي که نه ده په دې دغه د دې خبرې وضاحت دپاره دغه دوه شعرونه وایم چې روان د بل په لار او په اختیار دی زمونږ ژوند خو ځکه یاره خوار وزار دی او که تپوس ته نه چا کو چې او تر څنګ دی ورته وایي چې د مرګ په انتظار دی د دا شعرونو باندې رانه یو تپوس وکړه چې یاره دا تا دا شعر لیکلی چې ته ولې بیمار یې که څه چل مې خوار شي دا خو موږ هسې سرمونه او نو دی ګورې نسوار هم نه کوي هسې وایي د سیګرټ سره مې ټوله شپه تېره کړه په مشغوله باندې خوار شوې او دغه څو نور شعرونه په پښتنه مینه باندې چې دغسې تور نو د وریځو اسمان بل شانتې و زما په زړه ستا د یادونو باران بل شانتې و نه مې دولت نه مې بنګلې نه مې موټرې غوښتې دله نفس پروت مې په سینه کې ارمان بل شانتې و د وخت ستم ترې تڼۍ ټولې په خپل لاس ایستې وې زما په غاړه کې شلېدلی ګریوان بل شانتې و دغه څو شعرونه نور هم چې ماښام چې ستا د فکر په ټالونو کې زنګېږو نو سحر ځکه په لاره تندکونه خورو غورځېږو او په دې کې به موږ څه د خوشحالو خوبونه وینو چې هره شپه د اوښکو ډکې سترګې وده کېږو او زموږ د پښتنو که درداني به څه پیدا شي د مالګې په قیمت باندې چې هر ځای کې خرڅېږو او اشنا د خپل وجود د کت قامت نه ښه خبر یو چې صرف ستا غمونو ستا فکرونو له لویږو او چې مونږ مسافر خو پکې کله کله یاد کړي په دې باندې او تر ستا غزل ته خوشحالېږو دغه څو شعرونه نور هم چې په ښار کې مو ژوند تېر که په سپرلو پسې ړانده شو د سرو ګلونو مخ ته په کتو پسې ړانده شو یو شور د یو غوغا د هر خوا دوړو دي لوګي دي د زرکو د تنظرو په نغمو پسې ړانده شو او نیستی راله نیستی راله پنډونه د غمونو په سر کړي اختر دی نه مو نشته خوشحالو پسې ړانده شو او تراخه د نفرتونو مو د ستړي ژوند خوراک دی نهر د محبت یو په خوږو پسې ړانده شو او خپل عکس چې پکې سم د آینې په شانتې وینو بهیږي چې د سواد د سینو بو پسې ړانده شو او تر ستا غزل په پښتنه ژبه کې راغی او تیره په بل هیواد یو په پښتو پسې ړانده شو دغه لنډ بهر غزل چې نه د پړې نه د وړې ډېر بې حسه بې معنې صرف نازه دا د کار دی نور په خدای که د پیسې او په مثال د خوارندوی نه د هغې او نه د دې او چې د ژوند په هره لاره لکه سورې راپسې او حق حیران یم د خپل زړه ته چې په څه درته نږدې او دغه څو شعرونه نور هم چې د تقدیر ویش دی څوک بدې له څوک هغې له رسئ ګوره څوک تخت له رسئ یاره څوک تختې له رسئ او زه په خپل سپین نیت مطمئن یم که هر څنګه وي ما به د یار سره د وخت کړي وعدې له رسئ او مینان دواړه دي خو مینه مینه هم بویا بورا ګلاب له او پتنګ به ځان لمبې له رسئ او په دې ارمان به ګور لزم چې دا رهبر به څوک وي چې پښتانه به د باچا خان نظریې له رسئ چې په دې ارمان به ګور لزم چې دا رهبر به څوک وي چې پښتانه به د باچا خان نظریې له رسئ او زه لا تر اوسه کاپیه او ردیف نه پېژنم د توکل غوښې دی خو خدای یې بس پورې له رسئ یو جهان مننه